ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. السلام علیکم. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ. نن سهشنبه د 1405 هجري شمسي کال د جوزا یا غبرګول 12مه نیټه ده. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خبرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان د ملي ټلویزیون سیمه خبرونو ته. خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د احتمالي ترافیکي پیښو د مخنیوي او سرعت د کنټرول په موخه چک او کنټرول ترسره شو. د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د ترافیکو مدیریت له لوري د کابل جلال آباد پر لویه لار د ترافیکي نظم د تامین، د سرعت د کنټرول او بې اسناده وسایطو د مخنیوي په موخه ځانګړي چک پوینټونه او کنټرولي عملیات ترسره شول. د لغمان قومندانۍ د خبرپاڼې له مخې یاد عملیات د دې قومندانۍ د رهبرۍ د لارښوونې پر بنسټ د ترافیکي پیښو د کمښت، د عامه خوندیتوب د ټینګښت او د موټر چلوونکو د قانوني اسنادو د ارزونې لپاره ترسره شوي، چې په ترڅ کې د یو شمېر وسایدو اسناد څېړل شوي او موټر چلوونکو ته د ترافیکي اصولو د مراعات کولو سپارښتنې شوي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې امنیه قومندانۍ له ټولو هیوادوالو موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې د ترافیکي قوانینو رعایت وکړي، د سرعت له زیاتوالي ډډه وکړي او د خپلو وسایطو قانوني اسناد له ځان سره ولري ترڅو د ترافیکي پیښو احتمالي ستونزو مخه ونیول شي. د وزارت له لوري د لغمان پوهنې ریاست اړوند 18 اعلان شویو بستونو لپاره د نوماندانو د شارلیس پروسه پیل شوه. د پوهنې وزارت له لوري د لغمان پوهنې ریاست اړوند 18 اعلان شویو بستونو لپاره د نوماندانو د شارلیس پروسه د الینګار پوهنې امریت اړوند بستونو ته د نوماندانو په شارلیس کولو پیل شوه. د لغمان ولایت پوهنې ریاست له لوري په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د الینګار ولسوالۍ د پوهنې امریت اړوند د دوو بستونو د مالی او کارکوونکو چارو د مسلکي غړي او د او راپور ورکونې د څلورم بستونو د شارلیس پروسه ترسره شوې. د خبرپاڼې له مخې د پروسه د ولایت مقام له لوري د ټاکل شوې کمیټې او همدارنګه د پوهنې وزارت لخوا د موظفې کمیټې په حضور کې ترسره شوې. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د ولایت مقام له لوري د تعیین شوې کمیټې په تشکیل کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې مسؤل مفتي محمد نسیم نعماني او د ولایت مقام د کړنو ارزونې مدیر نصیب الرحمن جهاندوس او همدارنګه د پوهنې وزارت له لوري په ټاکل شوې کمیټه کې د پوهنې رئیس مولوي شاه جهان ساجد، د اداري مرستیالي، د تضمین کیفیت امیر او د کارکوونکو چارو عمومي مدیر ګډون درلود. د خبرپاڼې له مخې د شارلیس په پیله کې د مالی او کارکوونکو چارو د مسلکي غړي بس لپاره د 140 نوماندانو له ډلې 140 تنه په شرایطو برابر او 4 تنه یې غیر واجد شرایط وشمیرل شول. او همدارنګه د احصایې او راپور ورکونې بس لپاره د 143 نوماندانو له ډلې 141 تنه په شرایطو برابر او 2 تنه یې غیر واجد شرایط وپېژندل شول. په خبرپاڼه کې وړاندې ویل شوي ټاکل شوي چې د مرکز ولسوالیو اړوند د ټولو اعلان شویو بستونو د شارلیس پروسې تر بشپړېدو وروسته به د ازموینې نیټه اعلان او ازموینه به واخیستل شي. د خبر له مخې د لغمان ولایت د پوهنې ریاست اړوند د 18 اعلان شویو بستونو د شارلیس پروسه چې د الینګار ولسوالۍ د یادو دوو بستونو په شارلیس پیل شوې ده، د مرکز او نورو ولسوالیو د بستونو د شارلیس چارې به په راتلونکو ورځو کې بشپړې او د ازموینې مهالویش به له نوماندانو سره شریک شي. همداراز په خبرپاڼه کې ویل شوي د ازموینې ټولو ګډونوالو خبر ورکول کیږي چې د شارلیس د پروسې تر بشپړېدو وروسته کچېرې د شارلیس د پیلو په اړه کوم شکایت، اعتراض او یا د بیاکتنې غوښتنه ولري کولی شي خپل شکایتونه د لغمان پوهنې ریاست اړوند د څېړنې او ارزونې امریت ته وسپاري ترڅو د ازموینې له ترسره کېدو وړاندې په وخت، شفاف او عادلانه ډول ارزونه ترسره شي. لغمان کې له کډوالۍ راستنه شویو کورنیو ته 3140 نمرې ویشل شوي. د لغمان د کور او ښار جوړونې ریاست مسؤلین وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په جبر سره راایستل شویو کورنیو لپاره د نمرو د ویش بهیر ښه روان دی او تر دا مهاله 3140 کورنیو ته استوګنیزې نمرې ویشل شوي دي. د کور او ښار جوړونې رئیس مولوي حسین احمد تیلوي رسنیو ته ویلي راستنو شویو کورنیو ته یادې نمرې په مهترلام بابا او کاپرګلۍ دښتو کې په ځانګړو شویو ښارګوټو کې ویشل شوي دي. نوموړي زیاته کړې له کډوالۍ راستنه شویو ته په کاپرګلۍ، مهترلام بابا دښت او شمکټ سیمو کې 3 ښارګوټي ځانګړي شوي. د کاپرګلۍ او مهترلام بابا ښارګوټو ویش شوی د سړک او اوبو په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې
برابري شوي او ژر به ورته د کورونو له جوړولو وروسته د برېښنا سهولت هم برابر شي. نوموړي همداراز زیاته کړې چې ټولو کورنیو ته یې د کورونو د جوړولو اجازه ورکړې. دوی کولی شي خپل کورونه جوړ کړي او پکې استوګن شي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه دې ولایت ته د 15,000 په شاوخوا کې کورنۍ له کډوالۍ راستنې شوي دي. او لغمان پوهنتون کې د روان تحصیلي کال د پسرلني سیمستر نهایي ازموینې پیل شوې. د لغمان پوهنتون د شپږ پوهنځیو د روان تحصیلي کال د پسرلني سیمستر نهایي ازموینې پیل شوي. د لغمان پوهنتون له ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د پوهنتون رئیس شیخ محمد منیر حقانی د دعوت ارشاد امیر په ملتیا د بیلابیلو پوهنځیو د ازموینو له صحنو څخه لیدنه کړې. د پوهنتون مشرتابه د لیدنې پر مهال د پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د ازموینې کمیټې مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې ازموینې د لوړو زده کړو وزارت د اصولو مقرراتو سره سمې په پوره روڼتیا او شفافیت واخلي او پایلې دې په خپل وخت له محصلینو سره شریکې کړي. ښاغلي حقانی ویلي د ازموینې د څار او نظارت مسؤلیت د پوهنځیو د مسؤلینو او کمیټې ترڅنګ د ازموینو مرکزي کمیټه هم په غاړه لري چې د ازموینو پورې اړوندې چارې تنظیموي او د څارنې راپور به د هرې کاري ورځې په پای کې د پوهنتون له رهبرۍ سره شریکوي. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم در وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.